سلامونه. د ریحام خان د پښتنو باره کې منفي کمنټس او د پښتنو ملګرو یاران دوستانو رد عمل. لومبه خدا چې زه هم پزل د خدای پښتون ما، تاسو هم پښتانه ځکه خدا ویډیو ګوري او ریحام خان هم په خپل پښتنه ده. د بیسیکلی سواتیان دي، د سواتی قبیله سره تعلق دی، د مانسيري سواتیان. خبره ده چې ریحام خان دا وخت په لایم لایټ کې دا یا انډر ډسکشن دا یا په ډسکشنز کې ډیره زیاته ده په مین سټریم میډیا، په سوشل میډیا. او دا غي وجه تاسو ته پته ده چې ریحام خان فضل د خدای دریم واده کړی دی. ریحام خان ولی دومره مقبول ده، ولی دومره پاپولر ده، ولی دومره ډسکس کیږي او د دې پراز باندې هم تاسو پوهی چې ریحام خان دریم واده د ښاغلي عمران خان صاحب سره کړو چې تحریک انصاف سربراہ دی او د ملک وزیر اعظم پاتې شوی دی. نو دا وجه ده چې ریحام خان هر حرکت پاغه وجه باندې په میډیا، په مین سټریم میډیا، په اجرو بیٹکونو او په ډبو او دغه سي په سوشل میډیا ډیر زیات ډسکس کیږي. دریم وادي خپل خوخه او ډیر ښه کړی دی، ډیر زبردست کار کړی دی. خو یو کلیپ دنیا نیوز ری پوسټ کړی دی سہیل وړای چې شو دا ایک دن دنیا نیوز کے ساتھ په خاطر د شو چې ایک دن جیو نیوز کے ساتھ. نو دغه سره دا شو چرته په خوا شوی د خو اوس نه هلسمنت کلیپ دنیا نیوز واپس شیر کړی دی. پاغه کې ریحام خان د خپل واده، د خپل ژوند، د عمران خان سره د واده، د غلطیانو، د کمیانو، د خپل منافقت نه کولو دا خبره ډیره په ډاګه کړې ده چې زه سټریټ فارورډ یم، زه منافقت نه کوم، منافقت رانه نه کیږي او منافق خلک می بدی شي. دغه سي د پخلی د خپل دلچسپیانو خبره کړې ده. مور به مې راته رانا سانګ ویل ځکه چې زه به ونو تم ختمه، زه ډېر اتلیټیک کوم، زه به خوږې خزان به مې هم خوږو، یو بادره قسم ښځه وم. دا ټولې خبرې دغه انټرویو تاسو دغه 10 منټه کلیپ تاسو په دنیا نیوز په یوټیوب باندې او دغه سي فیسبوک او دغه په انسټاګرام باندې کته شي وی ګوري خامخا. کله چې ما دغه کلیپ کتو نو په یو ځای کې هغه وی چې د عمران خان صاحب سره د واده خبره کوي چې دا زما په ژوند کې یو غلطي و او پښتانه نه صرف دا چې بغیر سوچ سمجھ نه غلطه فیصله کوي بلکې پښتانه پټانان چې کم دینو دا خو په سوچ سمجھ کې غلطه فیصله کوي. چې سوچ سمجھ وکي نو هم غلطه فیصله کوي. دا پکې دا یو ریمارکس یا د یو سوال جواب او لایټر ټون کې یا لایټر نوٹ باندې هغه د سوال وړای ته سوال جواب ورکړی دی. بیا ما لاندې څنګه چې زما معمول دی او بنده پاریغي نو لاندې کمنټس مې ور باندې کتل نو زه پښتنو ملګرو ور باندې په دې خبرو ردی عمل خولې. نو ما په وړاندې په سر کې دا وی چې تاسو هم فضل د خدای پښتانه، زه هم پښتون يم چې پښتو غږیږم او پراودلی پښتون یم او ریحام خان هم پښتنه ده. خو د ریحام خان دغه خبره چې دغه ملګرو ور باندې منفي ردی عمل خو نو هغه ته یو جواب چې واقعي هم داسې ده. زه هم د دې نظریه او د دې فکر او د دې اگر چې هغه په لایټ ټون کې دا خبره کړې ده خو بیا هم زه د دې خبرې قایل یم چې بدنصیبی ده چې مونږه که 15000 کال تاریخ دی او که 10000 کال تاریخ دی او که 1000 کال دی او که 1500 دی، مونږه سوچ سمجھ کې غلطه فیصله کړې دي. دا ټیک ده چې په دې خاور باندې 40-50 کال خلکو جنگ مسلط کړی دی او زمونږ د میدان جنگ زمونږ سیمه ګرځولې ده، پښتنو سیمه ګرځولې ده. د دې شاته به دغه کی اکټرز او کی پلیئرز او دغه پراکسیز او وارز او دغه مفادات او سټریټیجیک مفادات او سټریټیجیک ډیپ په نوم باندې خپل منورینګ او منیپولیشن به کړی. خدا د چې د دنیا هر قام دغه سي طاقتور خلک او یا مفاد پرست خلک ټول غواړي چې بل د خپل مقصد لپاره استعمال کی. خدا د دنیا د وړو او د باشعور قانون بیا خپل ذمہواری ده چې هغه ځان بچ کی. نو کسه چې په دې 40-50 کال کې چې موږ څومره فیصله لکه موږ د خپل لړن او موجوده تاریخ ته ګورو نو دا حقیقت دی چې واقعي دغه خلکو به موږ غلط استعمال کړیو. خو موږ هم د چرګانو غوندي، موږ هم د بانګیانو غوندي استعمال شویو. یعنی هغه کس غلط کار کوي چې څوک بانګیان جنگي، خو بانګیان چې جنگيږي نو بانګیان زناور دي، عقل، شعور، تجربه د ماضي په بنیاد مشاهده نه. نو دا ډیره بدنصیبی ده چې مونږ بانګیان نه خو بیا هم د بانګیانو په شان جنگیږو. او د دې شاته د ریحام خان دغه خبره چې دنو دا ډیره زړه پورې ده، ډیره زبردست ده چې مونږ سوچ سمجھ سره، یعنی ظاهر خبره ده چې مونږ په دې نږدې تاریخ کې په دې 19مه صدۍ کې او په 20مه او 21مه صدۍ کې چې مونږ فیصله کمی کړې دي د شخصي نواخله د اجتماعي او سیاسي فیصله، نو همیشه مونږه د سوچ سمجھ سره کړې دي. مونږ سره
د هر څه باوجود موږ سره وخت هم و، موږ ته خلکو هم وي، موږ ته د باچا خان رحمه الله، موږ ته د غازي امان الله خان صاحب، موږ ته داسې د خپلو ټولو مشرانو دا یو دوه میاشتې د مثال په تور باندې ووي. نو موږ هغې موږ ته چغې والې، سورې کولې، نارې والې چې دا کار تاسو کوئ. یو څو کسه به موږ ته خامخا چغې والې. موږ سره وخت هم و چې فکر وکړو، سمې فیصلې وکړو، خو د هغې باوجود هم موږ سمې فیصلې نه دي کړي. یعنې د سوچ سمج یو سړی دا چې هغه ریفلیکس یعنې فوري ردي عمل کې زه چلو سمه فیصله ونه شوه او ما سره ټایم نشته، آی هیو ټو ریسپانډ ان نو ټایمز. نو لکه زه په سیکنډز کې یو ریسپانس ورکوم ریفلیکس غوندې، نو په کار د بیا امکان لري چې زمانه غلطه فیصله وشي ځکه د هغه وخت. خو موږ سره په کلونو کله 10 کاله، کله 13 کاله، بل دا چې زړې تجربې هم را سره شته. یعنې که په دې سیمه کې مونږ چاله اختیار ورکړی دی، چا را باندې جنگ مسلط کړی دی، هغه دوباره 10 کاله بعد راځي او دوباره را باندې جنگ مسلط کوي او د خپلو مفاداتو دپاره یې استعمالوي. نو تاسو ته یاد چې مونږ بیا هم هغه استعمالیږو. یعنې ایون په یو ژوند کې د 80 کالو او 80 کالو یو انسان په خپل ژوند کې دا یو نسل چې کوم دی د 80 کاله مونږ ویلی شو چې دا یو نسل دی یا یو پیړۍ، یعنی یو اوسط عمر زه خبره کوم، او یا 80 کاله چې ووایو. نو په دې کې 2 3 پیړۍ ټول قام په یو بد کنده کې ځان ورپریستی دی او د قام سره 10 کاله په کندو کې ځان وراچیری دی او 10 کاله ورسره وخت هم و چې فیصله وکړي چې دغه کندې ته لاړ شي که لاړ نه شي، دغه کندې ته ولګي که نه چېرته ښه د خپل وطن نه د خپل وسایلو په بنیاد باندې، د خپلو صلاحیتونو په بنیاد باندې ځان ته جنت جوړ کړي. دا ورسره لږ نه 10 کاله وخت پاتې شوی دی په منځ کې، خو بیا یې هر څه په یو کال کې ورکړي دي. 10 کاله چې د فیصلې وخت نو غلطه فیصله کړې ده او دا غلطې فیصلې نتیجې بیا په 8 میاشتو کې په کال کې او ان چې دا په 15 ورځو کې په تیاری مسلط شوي دي او ځان یې برباد کړی دی، ځان یې تباه کړی دی. نو زما نظر صرف داو د ریحام خان په دغه وینا باندې، دغه په دغه ریمارکس باندې یا دغه لایټ ټون کې هغه خبره کوي چې دا زما په ژوند کې غلطه فیصله و. پښتانه سوچ سمج سره یعنی فکر وم کی که وخت واملی نو هم غلطه فیصله کوي. نو هغه ملګرو ته چې یو څو کمنټس مال ته ولستو چې خلکو دغه بد ګڼلي او ډېر تنقید ور باندې کړو چې ته پښتنو پسې ملنډې کې دا دی ریحام خان په خپل پښتنه ته زمونږ د دې قامي نفسیاتو دا خبره زمونږ حصه ده او قامي نفسیات په یو طرف ته دا خو تجربه ده. نو دا خو سره ماضي د 1500 کالو خبره نه کوم، یا د 15 صدۍ نه 14 دا خو د 13 شلمې 20 صدۍ چې هغه ډاکومنټډ تاریخ دی، په ایون ویژوالز کې ډاکومنټډ دی، په لیک کې یوازې نه په ویډیوګانو کې شته، په اډیوګانو کې شته. دا د 13 کالو تاریخ خو ډېر نږدې دی، که د بغدادي پیر دی او که څوک سازشیان راغلي دي او که چا په یو نوم او چا په بل نوم دوکه کړي او هر ځای کې یعنی د دنیا په هر ګوټ کې دی وخت کې خلکو ډېرې زیاتې خپل مخه ویسته. ډېر زمونږ د مخې خلک قامونه دي چې هغه ورک قامونه خو اوس په دنیا کې ډېر زیات نوم دی. خپل ژوند، خپل راتلونکي نسل، خپل سیاسي، خپل سماجي، خپل ټولنیز ژوند، تعلیمي ژوند هغه بدل کړی دی، د نسلونه خپل بدل کړي دي. خو مونږ سره د دې چې موږ سره سپیس هم وو، مونږ سره د دې چې موږ سره وخت هم وو، مونږ سره د دې چې موږ سره ډېر مواقع هم راغلي دي، سره د دې چې موږ سره وسایل هم وو، سره د دې چې موږ مشاهده تجربه هم کولی شوه، خو بیا هم موږ غلطې فیصلې کړي دي او داسې غلطې فیصلې هم کړي دي چې اوس هم نه سر خلاصېږي نه خپې خلاصېږي او امکان دی ښکاري داسې چې په راتلونکي ګمان دی خدای دې وکړي چې غلطي، خو ښکاري داسې چې زمونږ راتلونکي 80 کاله چې کوم را روان نسلونه دي هغه به هم د دې بربادۍ، تباهۍ او د دې شون سره به مخ د دې غربت سره به مخ لوږه تند دنیا ختمه کړې ده، دنیا د جنگ ټکی ختم کړی دی. ډېر ملکونه دي چې هغې 13 کال وشي چې جنگ ته نه دي ښکېل شوي، په جنگ کې نه دي مړه او ستومرونه یې سیوا شو، صحتونه یې ښه شو، تعلیمونه، ادارې، ژوند، انسټیټیوشنز او وسایل، د ښه سهولتونه ایون په خپل سکین او سکیلټن کې بدلون راوستو د دغه وسایلو په بنیاد باندې ځان ته ژوند ښه کړه، ځان ته ژوند اوږد کړه. لنډه دا چې اوږد یې کړه. موږ دلته د ان ایکسپیکټډ غوندې ژوند سره او د ان ایکسپیکټډ مرګ سره هر وخت مخامخي او حالت دا دی چې په هغې باندې د تبصرې کوم ضرورت نشته. تاسو زمانه ښه پوهېږئ چې موږ او تاسو ټول د دې معاشرې
98% خلک څومره په نامساعدو حالاتو کې ژوند کوو د ژوند د بنیادی سوالونو سره مخامخي هغه بنیادی سوالونه چې هغه نور دنیا کې اړو مسله نه ده خو موږ دپاره داسې سوالونه دي هغه چې زموږ د بقا سره د جنګ سره مخامخ کړي لکه جنګ او امن دا خو داسې سوالونه دي چې دنیا خو ډېر وړاندې تللې ده تعلیم کول او نه کول دا خو داسې سوال دی او داسې موضوع ده چې دنیا ډېر وړاندې تللې ده ښځې او سړي د دې برابري د دې یو شانوالی د دې حقونه د دې یو بل طرف په معاشره کې د پرمختګ لپاره د دواړو کردار اوس دا داسې موضوعات دي چې په دې دنیا خبرې ځکه نور خلک نه کوي چې د هغو دپاره دا بالکل دا خو ویری نارمل دا نارمل غوندې خبرې دي خو زموږ دپاره اوس هم دا زموږ د موضوعات دي یعنې تاسو سوچ کوئ چې موږ اوس هم دا فکر کوو چې موږ چاته پلانې حق ورکو که ورنکړو کوم څیزونه زموږ حق دی او کوم زموږ فرض دي په بنیادي بیسک نیسیسټیز لکه د زده کړو د ژوند د امن حق په دې باندې بحث کول دي چې ته په دې باندې لکه چې بحث کوي چې اکسیجن د چا حق دی او کنه د علم کې اکسیجن خو د هر چا حق دی دا یو بنیادی حق دی نو فی زمانه د اکسیجن په شان ایجوکیشن او خجون او پیس هم دا داسې حق دی لکه اکسیجن یعنی روټۍ او اوبه اوس که یو سړی تاته لګیا یو په دې موضوع ته غږیږي چې یاره اوبه د خلکو حق دی تاته به څومره ناشنا او لویه ملنډه به ته ښکاري چې په دې کې هم دویمه خبره شته په دې کې هم څه جواز او ډسکشنز یا د کنسیډریشنز نقطه شته چې اکسیجن او یا اوبه یا ډوډۍ خو هر چا حق دی نو یا دا چې په وړي کې ځان یخ ساتل په ژمي کې ځان ګرم ساتل که په دې څوک تا سره باز کوي یا تا ته لیکچر درکوي نو دا به ډېره ناشنا او ډېره ډرامیټک غوندې یا ډرامایي غوندې خبره به ښکاري یا ډېره څه ته به خاندې ته به وایې چې دا څه مازغوی کار پرېښی دی نو دغسې تعلیم هم دی دغسې د ژوند نور دا کم چیزونه دي ترقي پرمختګ تعلیم سهولیاتو ته رسایي اسانیانې د ژوند علاجونه د علاج سهولت دا هم دغسې دی لکه اکسیجن په فی زمانه لکه اکسیجن لکه اوبه لکه روټۍ لکه نور بنیادي ضرورتونه نو د ریحام خان د دغې خبرې سره سل فصله سره د دې چې هغه په خپله هم پښتانه ده موږ تاسو ټول پښتانه یو او پراوډلی پښتانه یو خو کله کله دا پرایډ هم زمونږ لکه بنده محسوس کړي چې کاش نه وي چېرته بل نسل کې پیدا وي بېشک هغه نسل د بنګالي وي یا څه ریشل خبره نه کومه خو لکه بنده خامخا کله کله فکر کوي چې یاره لږ مهذبه او تهذیب یافته ژوند مو کولی مدني ژوند مو کولی یو سیول لایق مو وی خو بدنصیبي ده زموږ ټولو په شریکه باندې ده ګرم یو کس او دوه کسان او درې کسان نه دي موږ او تاسو ټول اول زه او بیا راپسې تاسو بیا نور په دې خبره ګرم او ملامت یو چې خپل ژوند مو په ځای د جنت جوړولو یو لوی عذاب جوړ کړی دی او د هغې نه د خلاصي رو ګودر چې دی نو هغه نه ښکاري خو د ټول د وخت راکولو په دې وخت باندې د اورېدو بهرحال ډېره زیاته مننه کورم ودا